دا زما پنځم فلم دی. ماشاءالله پنځم فلم شو. جی پنځم فلم شو. جی ډېر فخر کوم چې زه په دې فلم کې کار کوم ولې چې دا د پښتو د بجټ ډېر غټ فلم دی او ټول کاسټ پکې جهانگیر دی پکې شاهد دی پکې ارباز دی پکې مطلب څومره چې دی ټول دی پکې هغه د هفته کې د جمعه خالي اتوار او هغه هم شوګانې دي زمونږه دا چې کار ختم شي به ان شاء الله ایلزو غیر بازای جی فلم لومبنه ایکسپیرینس څنګه و مطلب کله چې تاسو فلم شو بسترو ته فلم هم کو لومبنه د شاهد صاحب سره تاسو پهله فلم چې کوم هغه زما ارباز سره زما د خور کریکټر او ماشاءالله زه ډیره زیاته یریدم خو ارباز چې کوم دی زه ډیره زیاته ډاډه کم او ډاډ یې راکو چې کیمرا دا ځان بالکل سیریس کا نو ماشاءالله زه هغه مال ډیر زیات ډاډ راکو زم دا هغه ډیره شکریا ادا کوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمندو دیحانم تاسو ګوري سباون ټي وي دا وخت موجود یم لاهور کې چرته چې د پښتو د فلم د دن ریکارډ ډیر په تیزی سره روان دی او په دغه فلم کې ډیر تکړه هنرمندان دي د پښتو د فلم انډستری څومره سټارز دي هغه په دغه فلم کې کار کوي په دې وخت کې زما سره یو فلم سټار په دې وخت کې زما سره فلم سټار سیدرا هغه هم په دې فلم کې کار شوی دا او ډیره خوش قسمتي ده چې د جهانگیر صاحب سره پکې د هیروین کریکټر ادا کوي د سره خبرې اترې کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سیدرا څنګه ہے؟ شکر الحمدلله. تاسو څنګه خیر؟ الحمدلله. دا ما په خیال تاسو څلورم فلم شو کنه؟ جی دا زما پنځم فلم دی. ماشاءالله پنځم فلم شو. جی پنځم فلم شو. جی فلمونه خو ډیر وکړل تاسو نن مطلب کم چې ډیر غټ بجټ والے فلم جوړیږي او تاسو کریکټر پکې بیا د جهانگیر خان سره هیروین راځي نو تاسو راځه څه خوشالي مو دا زه ډیر فخر کوم چې زه په دې فلم کې کار کوم ولې چې دا د پښتو د بجټ ډیر غټ فلم دی او ټول کاسټ پکې جهانگیر دی پکې شاهد دی پکې ارباز دی پکې مطلب څومره چې دی ټول دی پکې او مال د سره کار ماشاءالله ډیر زیات مزه راکوي. ها کوم ګورو ټول اداکارانو سره هم دا کار کو شاهد صاحب سره هم ته ایز هیروین کار کړی دی او بل دا د خوش قسمتي خبره ده چې نن د یو داسې اداکار سره چې داغه د مته جهانگیر جانی داغه سره نه کاست کېږي ډیر زیاته به خوشاله ماشاءالله ډیر زیاته خوشاله ما او ډیر فخر کوم چې زه دې فلم کې کار کوم او ډیر زیاته خوشاله تر روانه ده باغې باندې تقریبا په 25-26 باندې هغه کې تاسو دغه کوي او جی هغه د هفته کې د جمعه خالي اتوار او هغه شوګانې دي زمونږه دا چې کار ختم شي به ان شاء الله ایلزو غیر بازای جی فلم لومبنه ایکسپیرینس څنګه و مطلب کله چې تاسو فلم شو بسترو ته فلم هم کو لومبټر کړو د ویرینو مطلب هغه ورځ هغه خو زما سلورم فلم او زما پهله فلم چې کوم هغه زما ارباز سره زما د خور کریکټر او ماشاءالله زه ډیره زیاته یریدم خو ارباز چې کوم دی زه ډیره زیاته ډاډه کم او ډاډ یې راکو چې کیمرا دا ځان بالکل سیریس کا نو ماشاءالله زه هغه مال ډیر زیات ډاډ راکو زم دا هغه ډیره شکریا ادا کوم بیا دا هغه نه پس چې بیا زه کیمرې نه پس بالکل نه یریدم مطلب ډاډ درکو چې به پری کار کوه مطلب څنګه پکې نه بس هغه ډاډ راکو بس بیا هغه ما سره ډیر مهنت وکړه زما پهله فلم بس نه پس بیا یو فلم کې ما ریټیک نه دی کړی څومره چې د پښتو سټارز دی هغه سره مطلب تا کمباین مطلب یو ځای سولو کار کړی لکه ارباز صاحب شو شاهد صاحب شو او دا جهانگیر صاحب سره شو کنه نام ډیر یو مطلب په هر خبره ده دا ما د ډیر غټه خبره ده زه ډیر فخر کوم چې زه دې فلم کې کار کوم او دا د پښتو ډیر غټ بجټ فلم دی فلم کې یو داسې ډایرکټر یو سینیئر ډایرکټر کیسر سنوبارا لیجند چې هغه بلا فلمونه جوړ کړي دا بلیک اینڈ وایټ ډورنواله دا یو نوم دی دا سره کار کوي مطلب څه احساسات لري ماشاءالله دا هغه ما ډیر زده کوکا او هغه ډیر ښه
زما استاد دی او ډېر زده کړه مې ترې وکړه ډېر څه مې ترې زده کړه او بس ډېر ښه مطلب کوپریټ سره کوي ډېر ښه محنت کوي انسان سره دې رائټر چې کوم دی کہانی مطلب هغه صحیح تحقیق دی دا سره خو مخکې تاسو په دغه تاسو فکر نه او جی د دې صحیح تحقیق دی او ریټر صحیح تحقیق دی او په دغه فلم کې ډېر غټ کاسټ دی ارباز صاحب شاهد صاحب او جهانگیر صاحب اصغر چیمه صاحب محمد حسین سواته عمران خټک بلا څومره چې د پښتو د فلم انډسټري سټارز دی هغه خون په دغه فلم کې کار کوي په دې کې فلم سٹار سدرا هم په دغه کې کار شوی دا نن لومړنی سینونه هم کول دلته تاسو سره مطلب په سیټ باندې کم ډایرکټر دی او بیا رائټر دی مکالمه ډېر دغه به سره کو ډېر گزاره به سره کول داسې کو او ماشاءالله ډېر محنت کوي انسان سره او ډېر په یو شی پوي چې د سکوا د سینه د سکوا او ماشاءالله ماته ډېر زده کوکا او نورم ته کوم لګیم خپل کار کوم هډیر من قدرمند دا وا فلم سٹار سدرا وختل مې چې هم د سره د فلم په حواله وسو خبرې وکم اوس به د نظر اخلم یت حاد او بل سید علی الله فامان